چاړه د سرو که شوه په خېټه یې څوکونه مانډی او چاړه د سرو ځان له په خېټه چا مانډلې نه ده او چې منافق ته منافق نه وایم نو څه ووایم اک به پرې وایم خپله خوله مې لا ګنډلې نه ده. سندان صاحب ډېر ښه دا شعر ورته بیا ووایه. ګرانو ملګرو سلامونه مې واخلئ برنادان یم د صوابۍ د اواز نه تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب شم. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې مختلفو کلو باندې سو دپاره ګرځو هغه شاعرانو ادیبانو سره ستاسو دپاره ترې پروګرامونه ریکارډ کوو. نن راغلیو بیا یار حسین ته او سندان صاحب را سرڅنګ کې ناست دی ستاسو دپاره د خوند رنګ شعرونه نظمونه او غزلې به ترې ریکارډ کوو. سندان صاحب تا د پروګرام کې هرکلی وایم او ستړی مه شوې. زه خاص کر تاسو ډېر شکریه ادا کوم د صوابۍ اواز والا ټول مینوال ته چې کوم ده د زړه د اخلاصه چې کوم نه نو دبا سلام وایم. سندان صاحب ستا خو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ له دې ټایم راکړ په دې لنډ تنګ وخت کې او دا راته ووایه سندان صاحب تاسو ډېر کار په غزل یا نظم په کوم شي ډېر کار کړی؟ ما چې داسې ډېر کار په نظمونو باندې کړی دی بس دغه او دغه نظم سره مې چې کوم نه دغه هم ډېر غزلې ځکه زه مثلا 1975 نه چې کوم نه زه لکه شاعري کوم. سندان صاحب دا راته بله خبره وکړئ چې ستاسو کتاب چاپ شوی دی لخر؟ نو داسې شریکې خو کتابونه ډېر چاپ شوي دي خو لکه ځان له چې کوم نه نو بس د بېوسۍ له وجې لا ما ځان له کتاب لا نه چاپ کړی. او د کتاب مواد د سره برابر دي که نه؟ او شته د ډېرو کتابونو شته را سره. زموږ چې کوم د صوابۍ مینوال تا ګوري نو عادي له په دې پروګرام کې څه راوړي؟ نو دې ته به یو نظم ووایم او د غزل یو شعر به ورته ووایم. ارشاد. د غزل یو دوه شعره دي تیز چې رقیب هم ګوته په خوله شو چې مې تن واغسته وره رقیب هم ګوته په خوله شو چې مې تن واغسته وره دی زما په ننداره د یار د اجر په تیارو کې ډېر ښه سندان او تا چې کوم غمونه راکړو زړه مې جاړي دویم خیر دی دا غم ماته یو ذره د یار د اجر په تیارو کې. ډېر ښه سندان صاحب دا یو کتله چې چاړه د سرو که شوه په خېټه یې څوکونه مانډی او چاړه د سرو ځان له په خېټه چا مانډلې نه ده او چې منافق ته منافق نه وایم نو څه ووایم اک به پرې وایم خپله خوله مې لا ګنډلې نه ده. سندان صاحب ډېر ښه دا شعر ورته بیا ووایه. سندان صاحب چاړه د سرو که شوه په خېټه یې څوکونه مانډی او چاړه د سرو ځان له په خېټه چا مانډلې نه ده او چې منافق ته منافق نه وایم نو څه ووایم اک به پرې وایم خپله خوله مې لا ګنډلې نه ده. ډېر ښه. دا یو نوی نظم دی چې هغه شی ختم شو هغه مخکې چې کوم ال شروع هغه شی دا و دلته کار ټول د بغل شروع نو تا به لیدې د مرمونو نه به نالۍ جوړې دي سړک سمول له اشنا چې بشکری جوړې دي چې پل به یې جوړ کړه چېرته آبه ترې نغلو وړو که دا به نه په باران کې به اوبه وړه نو د کونډو رونډو مالبدي د یتیمانو خوړ هغه نور څوک هغه دغه ممبرانو خوړ خوره بوره به یې چاته ناچو له کوڅه کې اشنا و د الیکشن نه بعد به ډېرو په غوسه کې اشنا و د الیکشن نه بعد به ډېره چا په کار نه راته په حقیقت کې به دی بیا په دغه لار نه راته او که درته حکم د تانې یا د پټوار خبرې که نه د حکم د ډاکټر د نصیب خوار خبرې نه خلکو به ووالې لاری کړه به یې اوښان په بډه جاري باري به دې وښله انسانان په بډه او تا به لیده کولو به عرضه کې رشوت چلېده انسانیت که مو عرضه کې ډېر دولت چلېده د سکول استاد به ځان له خپله کرونده کوله یا به دوکان یا به څه نور څه دنده کوله او که په سکار پسې به ته چېرته وابډې ته لاړې د خپله لاس او په خپله بیا کډې ته لاړې آبه سکارو چې په لاس به یو غل شروع نه هغه شی ختم شو هغه مخکې چې کوم ال شروع هغه شی دا و دلته کار ټول د بغل شروع که درته یاد کړم مخکني هغه زاړه وختونه دا چې اوس وینې پخوانو وګوره دا څیزونه نو دومره غربت و چې جامې د دشتېدلې به وي راغونډې کړې به یې ټوټې وي نه ګانډلې به وي پر سوال به یې راوړه د بل کور نه چې به اور نو په محله کې یو تنور کور په کور نو یو به کویې محله کې د اوبو دپاره خلکو راوړلې به اوبه ترې نه د څکو دپاره لارې کچه کوټې کچه وي بوختې خټې به وي ستنو ته ایښې په ستانو کې خلکو ګټې به وي او ټول به یو کوټه کې به کټوۍ پرتې وي په دې کټو کې به اوړه دانې ډوډۍ پرتې وي باجري وربشې به یې وړولې خیمې چینې به وي آبادي کمه وه ارده کې جاړ او غنې به وي او پیاده مزدلې وخت کې دا موټرې نه وي او ریلې ټانګې به چلېدلې دا ټیټرې نه وي چې به باران شدي به خپو ته کړاوي واچولې او په شین اسمان به غم خادی ته بیا پاڼې واچولې
او کچه کوټه کې به ډېوې ډېره مزه کوله او ټول به خوشحاله و بابا چې به کیسه کوله او د اختر ورځ به و په دې چې به غوبل او د اختر ورځ به و په دې چې به غوبل شروع نه هغه شی ختم شو هغه مخکې چې کوم ال شروع هغه شی دا و دلته کار ټول د بغل شروع او د نوي دور ته د ارنګ سیدونه رالو دلګي ته د کرسمس سہولتونه رالو نو دغه انصاف مې والا پرې خو د پتا پښتونه هغه ظلمونه د ښکارا نکړل چا پښتونه نو تک ځان پوه سپین ته سپین او تور ته تور وایا او د حق خبرې د هر ځای کې پر دور وایا د ملک ماینو تل د دې خوري خدمت کړل دی تاریخ گواه دی ارزه کې نن غیرت کړل دی د ملک ماینو هغه شان ته سلام کوم په مینه د خلکو احترام کوم او سترګې پټای ولې چاپیره څنګه کارونه وشو او سترګې پټای ولې چاپیره څنګه کارونه وشو لارې کوڅې ګور د رنګ پر سړکونه وشو دوکه دې نه کې ګوره دغه د میلې دلالان د اوس څاروینه بلنګ جوړ کړي درته دا ظالمان او ګوره دا نن چې عزتمند یم دا محنت ته چا دی اکیله سوچ وکړه دا دومره نه غیرت د چا دی د خپلو ښکلو مشرانو تاریخ هیر نه کړي نمک حرام وکړي چې یاره ته ځان شمېر نه کړي او که چا سوچ وکړو د وطن د مستقبل لپاره ښه به شو ښه که مونږ ښه شو د یو بل لپاره وای سندان هغه صحیح شو چې چلول شروع هغه شی دا دلته کار ټول د بغل شروع هغه شی ختم شو هغه مخکې چې کمال شروع هغه شی دا دلته کار ټول د بغل شروع تاسو ډېر مهرباني ګرانو مینوالو دا تاسو سندان سے واورېدو ډېر د کمال تاسو سره نظم شریک کو او ملګرو د بل پروګرام پورې راکې اجازت د لوی الله په امان